شیر افضل مراوت هم گرفتار شو. د زرتاج ګل امکان دی چې هغه هم نن گرفتار شي. ملګرو 28 کسان چې دي نو په هغه باندې ایپایارې کړل دي. د اسلام آباد په دریو تاڼو کې 3 ایپایارې پې شوي دي. ملګرو په دې کې چې دي نو کم کسان چې گرفتار شوي دي محمود اچکزی، ذهن قریشي، امیر روګر، شیر افضل مراوت او شعیب شاهین بریسټر ګور چې دي نو دوی گرفتار شوي دي. څه بیګا د شپې گرفتار شوي دي او څه به چې وي نو نن به هم گرفتاري کې په دې 28 کسانو کې. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دا ایپایرې په څه وجه باندې شوي دي، ولې د پي ټي آی چې کومه لیډرشپ دی نو هغه ولې گرفتارۍ، کومه چې سینیر لیډرشپ دی نو هغه ولې گرفتارۍ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې په 8 سپتمبر باندې چې کومه د پي ټي آی جلسه شوه په اسلام آباد کې سنګجاني کومه مقام چې دی جلسهګاه نن والته چې کومه جلسه شوه نو په هغه کې په وجه باندې د پي ټي آی چې کومه سینیر رهنما دي نو په هغه باندې ایپایرې کړلې. ملګرو هغه یې په دریو تاڼو کې کړلې په اسلام آباد کې او په دې وجه پکې کړلې. مکمل ډیټیل لاسره وګورئ، ځان پې پوه کړئ چې اصل وجه څه کېدلی شي. ملګرو په دې کې لاولنۍ وجه کېدلی شي په لاولنۍ تاڼه کې چې کله پې راپورټ کاوه نو سنګجاني تاڼه کې پې راپورټ کړی په کوم ځای کې جلسه یې کوله. په سنګجاني تاڼه کې پې راپورټ کړی هغه یې صرف په دې وجه باندې کړی د دې چې کومه د جلسې ټیم و نو هغه د 4 بجو نه واله د 7 بجو پورې و. نو دوی چې و نو 4 بجې چې دوی راغلو جلسه یې کوله نو دوی تقریبا د 10 بجو پورې جلسه چې نن ختمه کړله. نو په دې وجه باندې د پي ټي آی چې کومه لیډرشپ دی نو په هغه باندې ایپایرې کټ کړي دي. د هغه نه پس چې دی نو په دویم نمبر کومه تاڼه چې ده نو سنبل تاڼه په دې وجه باندې په دې باندې ایپایرې کټ کړي دي. دوی چې و نو دوی ته د کمې روډ اجازت نه و نو دوی په هغه روډ باندې راغلي چې په دې کې راځي کشمیر هایوې نو دوی ته اجازت نه و، دوی په هغه روډ باندې راغلي اسلام آباد سنګجاني جلسې دپاره. او په دریم نمبر باندې دی نون تاڼه. نون کومه تاڼه چې ده نو په هغه کې ایپایر شوی دی صرف په دې وجه باندې شوی دی د پي ټي آی په لیډرشپ باندې چې دوی چې و نو د پي ټي آی چې کومه کارکونانو نو هغه په افیسر باندې په یو اس پي باندې هغه په کمرو باندې شتلی او نو په هغه وجه باندې په دې باندې ایپایر شوي دي. د پي ټي آی په لیډرشپ باندې په دریو ځګونو باندې ایپایرې شوي دي او په هغې کې څه بیګا ګرفتار شوي دي او څه به نن ګرفتارېږي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده نو د پي ټي آی چې کومه جلسه شوه نو د هغه نه پس نه چې ده نو د پي ټي آی ګرفتارۍ شروع شوي دي. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ نو ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ، خپل رایې ضرور راکړئ.